سلامونه دوستانو، روغتیا او سلامتیا مو غواړم په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو تر ډیره به مو د ژرندې په اړه اورېدلي اوسي یا به مو لیدلي اوسي یا که نه وي د مشرانو نه به مو د ژرندې په اړه ډېر معلومات لاسته راوړي وو. معمول دا دی چې ژرندې تیږه په اوبو په واسطه چلیږي او د هغې لاندې غنم او جوار میدېږي او اوړه ترې جوړېږي. خو په دې وروستیو کلونو کې چې یو څه وچکالیانې منځته راغلې نو هغه ژرندې ورکې شوې، د کلو بانډو څخه ژرندې تر ډېره ورکې شوې او په نشت حساب دي. خو ولې دلته مې یو نوښت ولید د هسکې مینې ولسوالۍ شمیچه ماړوند. دلته یو کاکا یوه ژرنده جوړه کړې ده چې نور ټول سیستم یې د ژرندې دی، هماغه د ژرندې تیږه ټول سیستم یې په هماغه رقم برابر دی. خو نوښت یې دا کړی دی چې دغه تیږه به پخوا د اوبو په واسطه تاوېده، مګر اوس دا د جنریټر په واسطه تاوېږي او هغه اوړه ورلاندې غنم ورلاندې اوړه کېږي. نو په دې اړه نور د کاکا څخه اورو. کاکا اول ستړی مه شئ. ستړي مه شئ، ټول په خیر راغلی. زما نوم ببرک دی او د هسکې مینې د بالا اوسېدونکی ما او نوم ببرک میاخیل دی. ډېره مننه کاکا، تاسې دغه ژرنده جوړه کړې ده، یو نوښت مو کړی دی. دغه فکر مو خپلو که یا د بل ځای نه مو دغه ژرنده راوړې ده؟ دا زه ما په مزار کې وظیفه وه او یو ځای ته لاړم چې هغه ځای د هغې په نامه باندې د بلخ په نامه باندې بلخ ته لاړم وظیفې ته او یو ژرندې ته ننوتم چې کاته مو دا هغه د برق وه، د برق په واسطه باندې جوړه شوې وه، جنریټر ورته نه و لګېدلی. خو ما دا ځان سره دا فکر وکړو چې دا به د جنریټر نه جوړېږي. خو وخت زما دې کار سره ډېر شوق و چې دا به څنګه چل کېږي. خو اوس مو په کندوز کې استادان پیدا کړو او نن یې درېیمه ورځ ده چې دغه شی مو تکمیل کړه په خیر سره او سر ته مو ورسوه او نن یې درېیمه ورځ دانې په میدان ده.
اوس تازه جوړه شوې نن درېیمه ورځ ده چې تا دلته جوړه کړې ده دانې په میده یې نتیجه یې څنګه ده غنم یې څنګه ښه وړه کېږي ښه نه وړه کېږي او نور کار یې سخت دی اسان دی نو کار خو اسان دی خالي جنریټر چالان دي اوړه خو تاسو په خپل وکړئ چې په دغه اندازه باندې وړي دي وړم خو خسته وړو باسي او خو خسته دانې میده خو ګنټه کې 60 منه 15 منه چیرته دې چلای 10 منه دغه کوي مننه کاکا مشران وایي چې د ژرندې اوړه ډېر خواږه دي ډېر صفتونه یې موږ د هغوی د خولې اورو دغه ژرنده چې په جنریټر باندې چلیږي او هغه ژرنده چې په اوبو باندې چلیږي د اوړو ترمنځ یې فرق شته دی یعنې د دې اوړه ډېر خواږه دي یا د هغې اوړه ډېر خواږه دي که نه هماغه یو شی دی نه د ژرندې اوړه هماغه یو شی دی چې ډېره ګرمه نه کړي او ډېر اوړه ونه سوځي که نه ژرندې اوړه هماغه یو شی دی ځکه چې اوړه یخ دي خو ژرندې ماشین یې ګرمه دی او تیږه یخمه دی مخکې یادوري وکړو چې د کندوز نه مو راوړې ده په دغې باندې څومره مصرف راغلی دی ټول ټال چې تاسې دلته دا ژرنده ولګول ټولو وسایلو سره په دغې باندې څومره مصرف ستاسې راغلی یاره اوسه پورې خو مې راجمع کړی نه دی خو فی الحال 2 لکه روپۍ مصرف په راغلی یعنې که دغسې یو عادي ژرنده څوک جوړوي 2 لکه روپۍ مصرف په دې باندې دغه ژرنده بیا ډېره قیمتي ده که د اوبو ژرنده نه دا خو د اوبو ژرنده خو قیمتي شي اوبه ډېرې خو قیمتي ځکه چې هغه بر مصرف دی که نه او دا خو تی دغه خوري خو کار دا ډېر کوي کار دا ډېر کوي ډېره مننه کاکا دلته نور ماشینونه هم شته دی چې په هغې باندې اوړه میدېږي ستاسې ډېر کار په ورځ کې کولی شئ که یا هغه ماشینونه چې په تیلو باندې چلیږي او هغوی ډېر کار کوي په ورځ کې یاره خلک یې چې دا کار ډېر ځکه ماشین ته ما کله دانې نه وي زموږ په کلي کې ژرندې دي که نه موږ کله ماشین ته دانې نه دي وړي خو خلک یې چې دا دانې ډېرې میدوي او بل خلک ته نه خوشحاله دي دلته چې خلک تاسو ته غنم راوړي یا جوار راوړي هغه وجوره یا مس چې ورته وایي هغه ته نې څومره اخلئ یعنې من غنم په څو مید وي من جوار په څو مید دی زه خو اوسه پورې په پیسو باندې نه دي میده کړي ځکه نن مو 3 ورځ ده خو زه په 14 ماشین په 12 اخلي او زه 14 اخلم یعنې 14 منه میده یو من ته پکې اخلي 14 منه دا کس 3 منه 13 منه هغه دي 14 منه زما دی بیا ستا مز ډېر دی که دا د ماشینو والا نو زما مز ډېر دی ځکه کار ډېر کوبلو نو دې مز به ځکه هم ډېري چې دا هغه یو رقم طبیعي شی دی ډېر خلک یې خوښوي او په دغه 3 ورځو کې تاسو ته خو پته لګي خلک څه وایي د ژرندې په باره کې یعنې ګاک هم ډېر شوی دی ګاک خو ډېر دی که اوسه پورې سبینه مې چالان کړي تر اوسه پورې دا ولیاړه نه ده که نه اوس هغه د نور هم را روانې دي نو دوستانو لکه چې وړاندې مې یادوري وکوله دا هغه ژرنده ده چې په اوبو نه چلیږي معمول خو منډې کې مې وویل چې ژرندې په اوبو چلیږي خو دا یو نوښت شوی دی چې د جنریټر په واسطه چلیږي کاکا دا بیا د څه دپاره دی څه استفاده دې کې ترې کېږي چې کله ژرنده وړوزګه کوي یا میده کوي جګه او ټیټه یې که نه دا ګوره دا جګه شوه دې طرف جګه شوه ژرنده را جګه شوه که نه چابکه شوه چې دې طرف ته تاو کړي ژرنده جګه شوه اوړه نرم کوي واسطه کوي یعنې دې تیږې د ټیټولو جګولو لپاره د دې شترنګ څخه دې نه ګټه اخیستې کېږي کوم وسایل څخه تاسو کار اخیستی دی څو دا تیږه په حرکت باندې راولي دا خو ماشین دی د وړو او دغه چې کوم دی دا د ایسي سامان دی پوه شوې او دغه چې کوم دی دا شی مخکې وروسته بي دا چې کله چالانی نو دا چې کله چالانی دا غونډې ژرنده خو نشته اولی که نه دا پیمبوټ به راسستی ګوره ورته دا راسته شوی چې بېرته ژرنده چالان کړه دا به بېرته ټیټ کړي ژرنده په حرکت باندې راشي
او دا نوارسل دی او هغې د ګازو سرچشس زه ورته ګیره د پخوانی ګاډو لکه د بل ګاډي نه ګازو سرچشس ورته وي روسي ګاډي دي دا غیسه ورته لګېدلی یعنې دغه تیږه چې تاویږي ټول په دغه اکسل په کمال باندې اکسل په کمال باندې تاویږي مکمل په دې اکسل په کمال تاویږي د دې د تیلو مصرف په اړه راته وایي څومره مصرف لري یاره تیلو مصرف نو په 2 غنټو کې 3 لیټر تیل وایي 2 غنټو کې 3 لیټر تیل بیا ستا مصرف ډیر دی که د ماشینو والا مصرف ډیر دی نو مصرف زما دغه ډیر دی خو لکه اما چې کارم بیا زیات کوي ځکه غنټه کې 10 منه 15 منه 20 منه داسې دغه کوي ډیره مننه کاکا ژوند دې غواړم مننه چې وخت مو راکړ او په کار کې درته برکتونه غواړم ډیره مننه